السلام علیکم ګرانو دوستانو. اصغر اتل د اصغر افغان لوبډله ماته کړه. د مس عینک اتلانو لخوا د ټاکل سوي هدف پر وړاندې د امو ننګانو لوبډلې اصغر اتل او درویش رسولي ښه توپخانه ترسره کړه او یاد هدف یې پوره کړ چې خپله لوبډله یې بریالۍ کړه. د شپږیزه کرکټ لیګ 19مه لوبه د مس عینک اتلان او امو ننګانو لوبډلو ترمنځ په کابل کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه. د لوبې په پیل کې امو ننګانو د لوبې پچه وګټله او لومړۍ توپ اچونه غوره کړه. مس عینک اتلانو په ټاکل سوي 20 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 152 منډې وکړې چې له ډلې اصغر افغان ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره کړه. 3 منډې وکړې او الانور هم 10 منډې وکړې. د امو ننګانو لخوا فریدون داودزي او عبدالله تڼیوال 2 عبدالواسع 1 ویکټه واخیسته. د 153 منډه هدف د امو ننګانو لوبډلې په 19.3 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او د 5 ویکټو په توپیر یې د مس عینک اتلانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د امو ننګانو لپاره اصغر اتل ډېره زبردسته لوبه ترسره کړه. 55 منډې وکړې. درویش رسولي 140 ناسوځېدلي او بهیر شاه 14 منډې وکړې. د مس عینک اتلانو لخوا امیر حمزه او ظاهر خان 2 او ننګیالي خروټ 1 ویکټه واخیسته. د یادولو وړ ده چې دا د امو ننګانو 5مه لوبه وه چې 2مه بریا یې خپله کړه. همداراز د مس عینک اتلانو بیا 4مه لوبه وه چې له 3مې ماتې سره پکې مخ شوه. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک یې کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.